السلام علیکم ورحمت الله دوستانو. ما د اذکارو دا پی ډی اف کارډ مولیږه کتاب او دا یو تلاوت مې مولیږه د دې لپاره چې نن د جمعې ورځ ده، مرګري په دې ډول شیونو کې برخه واخلي. محترم ورونو، اصل هدف د زندګۍ هغه دا دی چې موږ بره مولا رضا کو، نه دا چې سړی وایي چې یاره بس دا دنیا ده، شپېته کاله ژوند دی یا 50 یا 70 او سړی ځان دومره مصروف کی چې د الله تعالی سبحانه و تعالی نه غافل شي. خبره لوی الله چې موږ ته هر ورځ ګوري، هر سکند کې ګوري، او موږ صرف خواهشاتو کې لګي وو، خوراکونه او اسکاکونه او ځان سورب کو او چینجو ته لاړ شو. دا څومره بې هدفه ژوند دی، بې مقصده ژوند دی. دنیا هم پیدا کوه، خو د الله د کتاب سره هم تعلق ساته. ټول ملګري دا واورئ، دا پی ډی اف، دا کارت، د اذکارو دا کتاب ځان سره وساتئ. والله که دې سره زموږ تعلق وکړو، دې دنیا کې به موږ ته یو جنتي ژوند میلاو شي. جنتي دنیا کې جنت، شیخ الاسلام وایي دې دنیا کې یو جنت دی. وایي که دې جنت ته الله داخل نه کړي، د آخرت جنت ته دې الله نه داخلوي. دنیا کې جنت چرته دی؟ د دې اذکارو ذکرونو نه خوند اخیستل، د تلاوت نه خوند اخیستل، د قرآن چې خوند درکوو که نه، نو ته پوه شه چې تا الله آخرت کې جنت ته بوځي. د الله قرآن کې ډېر یو عظیم خوند دی، خو که تا لږ په فارغو دماغو واورېده، لږ ځان له ځای کې کېناستې او سوچ دې وکړه، والله په الله درته قسم کوم چې ژوند به درته بدل کړي، ژوند به درته بدل کړي. دا تلاوت تاسو واورئ، د الله د قرآن کې څومره خوند دی، څومره لذت دی، خو لږ په فارغو دماغو یې واوره، لږ ځان له ځای کې واوره. دا فتنې بندې که، دا شبکې مبکې، دا انټرنیټ او فیسبوک دې نه لږ سیټ ته شه او دا واوره. تعالی به دومره مزه درکړي چې زه تاته نشم ویلی چې دا مزه په بل هېڅ شي کې هم نشته دی. امام ترمذي دی عالم واقعه راوړې ده، وایي سهار مانځه له راغلی و، نو سورت مدثر شروع کړه، چې کله دې آیت ته راورسېده چې فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر، د قیامت ورځ خو ډېره سخته ده. نو دا آیت بار بار ویسته په محراب کې راپرېوته مړ شو. دې قرآن به په دې خلکو سخت اثر کو. د الله نبي به هم یو صحابي ته وویله، کله عبدالله بن مسعود ته، کله ابی بن کعب ته، چې دا قرآن راته لږ ووایه. هغې به ورته ویل یا رسول الله دا قرآن خو په تا نازل دی، نو موږ یې درته څنګه ووایو؟ نه ماله خوند راکوي. هغې به ورته ویو او ده به ورته ژړل. دې قرآن کې ډېر خوند دی. نو ټول وروڼه دا واورئ، سورت کهف ولولئ، درود په نبي وسلم باندې ووایئ، د اذکارو دا کتاب ځان سره ضرور ساتئ. نن سبا خلک بل شی ځان سره نه ګرځوي که نه، موبایل خو فرض دي، دا خو فرض عین دی هر سړي سره. نو دا موبایل کې مې ځکه ولیکه چې دا ځان سره ساتئ، که کارډ له سره نه وي نو دا اوپن کوئ، هر وخت ذکر پکې دی. ژوند به هم والله برکتي شي، ژوند به هم قیمتي شي، ژوند کې به هم لذت پیدا شي. نن سبا چې هر چا نه تپوس کې یاره وایي ټینشن کې یم او ډپریشن کې یم او پریشانۍ کې یم. ولې هلکه غریبي؟ وای نه دومره بلډینګان مې دي او دومره پراپرټي مې ده او دومره دوکانونه مې دي چې حساب یې زما نه خطا دی. هلکه نو بیا ولې پریشانې؟ بیمار یې؟ وایي نه بیمار هم نه یم. ښه نو مشکل دې څه دی؟ هسې وایي ذهني دباو لاندې یم. د هغې مین وجه دا ده چې موږ الله نه لري یو، د الله د دین نه لري یو، قرآن نه لري یو، جمعه خالي هفته نه پېژنو. بس شپه او ورځ 24 ګنټې بس وده کېدل هم زموږ په دنیا دی او پاڅېدل هم د دنیا په سوچ دي. الله پریشانه کړي. لږ د الله بندګۍ له ټیم ورکول، الله سره تعلق ساتل، نو دې سره د انسان ژوند کې سکون پیدا شي، چین پکې راشي. نو که سکون غواړئ د الله قرآن سره تعلق وساتئ، که سکون غواړئ د جمعې په ورځ د الله بندګي کوئ، په عام ورځ هم کوئ، خو د جمعې دا ورځ ډېره مهمه. اذکار وایئ، زندګۍ کې به مو یو عجیبه خوند پیدا شي.